بسم الله الرحمن الرحیم. یاره زه د بلان بټ اریګیشن سکیم په حواله باندې څه یو وړوکې غونډه کې انټرویو ورکول غواړم. یعنې دا اریګیشن ډپارټمنټ د ډاکټر یعقوب صاحب په وساطت باندې یو ډېر لوی عظیم کار شوی دی، ځکه چې دا د خلکو ډېره زیاته درینه مطالبه وه او هغه سر ته ورسېده. د دې اریګیشن چینل تقریبا 16,000 رقبه به چې کوم دی نو اریګیټډ کېږي. د دې دا 8 کاله وشو چې دا په دغه کې راغلی دی، په استعمال کې د دې اوبه راغلي دي په دې راغلي. دا ډېره د افسوس خبره ده چې ډپارټمنټ شته دی، سیاسي ګورنمنټ هم جوړ شو، خو تر نن تاریخه پورې د دې نه خلک هېڅوک مستفید نه شو، ځکه چې د اوسه پورې دوی باقاعده کمې ناقې چې مقرر شوي دي د هغې باقاعده طور باندې چې کوم دی په هغې کې اوبه په پراپر طریقه باندې نه راځي. هر یو سړي یعنې داسې ښکاري لکه چې دلته کې نه حکومت شته دی او هر ناپرسان جوړ دی، چا ورته پیپونه اچېلي دي، چا نهر چې کوم دی نو کنسته دی او په دې خوړونو کې دا اوبه بهیږي. یعنې دا واحد داسې یو ذریعه ده که خلک حکومت غواړي چې خلکو ته باعزته روزګار ورکړي، نو د دې نه عظیم روزګار بل هېڅ قسم ده زما خیال دی چې په ملک کې نشته، ځکه چې دا یو زرعي ملک دی او د دې ضلع خو خلک یا په زراعت باندې دی یا فارن کې چې کوم دی مزدورۍ له ځي. نو که فارن ته که مزدورۍ له ځي نو اوس هغه د مزدورۍ د کووډ د وجې نه هم مطلب چې هغه ډېره زیاته متاثره شوې ده. دا واحد سورس دی زموږ سره، د خلکو سره ځمکه چې زما سره په خپله د 100-120 کنال نه ځمکه د دې لاندې راغله، خو په دې 8 کاله کې ما د دې نه هېڅ قسم نه فایده نشم اخیستی. یعنې ما چې کوم دی ځمکه جوړه کړې م ده، د هغې نه مې چاردیواري م تا کړله او دا مې اراده وه چې زه د دنیا د ټول نه لیټسټ او بهترین فروټ پلانټ نرسري او ویجیټیبل سیډ پروډکشن شروع کړم. خو د افسوس خبره دا ده چې ما 3-4 ځله ټرای وکړه او د اوبو د ناقص انتظام په وجه باندې زما هغه ټوله خواري چې کوم دی هغه ضایع شي. نو زه ډېر دردمندانه اپیل کوم ګوره چې دوی په اکتوبر نومبر کې نهر بند کړي، ځکه چې دا خریب چینل دی او په خریب چینل کې دلته کې دومره زیاته کیوسک اوبه دي چې د هغه زموږ نه سرپلس دی ډېرې زیاتې که نه، بارانونه دلته کې ډېر کېږي نو زموږ نه ځمکې کټه او دا څیزونه کېږي. نو یو خو پکار د اریګیشن والا ډپارټمنټ ته پکار دی چې د خدای خاطر وکړي دا ملک خپل ملک تصور کوي. کم سیاسي خلک چې دی هغو ته هم زه دا اپیل کوم چې تاسو دا ملک خپل ملک تصور کوئ او د دې ناقبندي وکړئ. واټر منیجمنټ والا ته وایم چې هغه لایننګ وکړي، مطلب چې خلکو ته چې کوم دی د هغې د اوبو تقسیم په ډېر اعلی طریقه څه وکړي. زموږ سره یعنې زما سره دومره زیات نالج دی په اګریکلچر پروډکشن باندې، په سیډ پروډکشن باندې، په نرسري پروډکشن باندې چې زه دا استعمال کوم. یعنې د بوټي د کمې حصې نه چې یو بوټی پیدا کول غواړي، کم په کلونینګ کول غواړي، په سیډ کول غواړي چې په کومه طریقه باندې په کټینګ نه کېږي چې سوی هغه یو څیز باندې پوهیو. خو د اوبو د لاسه بل دا چې مونږ کویم کنسته ټیوبویل هم کنسته دی 300 فوټ مې کنسته، خو چې که دا اریګیشن یي چینل کې اوبه یي نو زموږ اوبه یي، ځکه دا خو هیلي ایریا ده، غریز علاقه ده. دلته کې زموږ بهترین خلک به په روزګار شي. زه به که درته وایم چې په لکونو خلک دا به په روزګار کې، څوک به سیډ پروډکشن کوي، څوک به فروټ پروډکشن کوي، څوک به سیډلینګ پروډکشن کوي که نه. نو دا یو لوی چین به جوړ شي. څوک به ټرکونه وي، څوک به چې کوم دی ریټیلر وي، څوک به هول سیلر وي، څوک به پکې مزدوري کوي، څوک به پیکینګ کوي، څوک به پیکیجنګ کوي، د هر چا میټیریل به خرڅېږي او د دې ځای نه د کراچۍ پورې به مطلب چې ستا بهترین قسم له سبزي هغه هر وخت کې اویلیبل به خلکو ته به سپلای کېږي، فرش خلک به په روزګار منډیانې به آبادي. نو زه دا یو ډېر ښه اپیل کوم ډپټي کمشنر ته او کمشنر صاحب، چونکې شوکت صاحب د دې ملکن ډویژن سره تعلق لري، د دې خاورې پیداوار دی. محمود خان چې کوم دی وزیر اعلی دی، دا د دې علاقې مطلب چې یو معزز کورنۍ ده